سلام، هره ګړۍ خبر ته ښه راغلاست. په شمالي سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې د 2 کسه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې پیښه تېر ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د بهرنیو ځواکونو یو موټر د تخنیکي ستونزې له امله له سړک څخه واوښت او له څو نورو باروړونکو موټرونو سره ولګېد. په همدې حال کې ناتایید شوي ریپورټونه وایي چې په دغه پیښه کې یو بهرنی سرتیری هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. قطار امریکایی که از همه طرف آمد 3 موتور از آمد زد، یخچال زد، دیگه یخچال زد، دیگه تانکر زد، 4 موتور زد حادثه کرد. 2 نفر کشته و یکی هم زخمی داده که از خارجی ها معلوم نشد. مقصد نفرشان تلف شده بود اما توسط طیاره هلیکوپتر آمد و بالا کش برده شد. په کابل کې د امریکا سفارت افغان امنیتي ځواکونو ته د شومده عملیاتو د مشرۍ د سپارلو هرکلی کړی. د امریکا سفیر ویلي له دې امله چې دغه هوکړلیک لاسلیک شوی ډیر خوشحاله دي. افغان امنیتي ځواکونو ته د شومه عملیاتو د مشرۍ د سپارلو هوکړلیک پرون په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قماندان جنرال آلن او د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ ترمنځ لاسلیک شو. د یاد شوي هوکړې له مخې د شومده عملیاتو د ترسره کولو مشري افغان ځواکونو ته سپارل شوې او امریکا هم ژمنه کړې چې دغه ځواکونه به په پرمختللي وسایلو سمبالوي. د کندهار په ولایت کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور یو پاکستانی وګړی له 3 افغان وګړو سره ونیول شو. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي چې یاد شوو کسانو چادرۍ پر سر کړې وې چې د کندهار ولایت اړونده سیمو کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په ترڅ کې ونیول شو. خبرپاڼې زیاته کړې چې یاد شوو کسانو غوښتل په ملي پولیسو برید وکړي. د هرات په ولایت کې ناپېژاندو وسلوالو 2 خویندې وژلي. د هرات امنیه قمندانۍ وایي چې یاد شوي خویندو د هرات ولایت د ګذرۍ په ولسوالۍ کې اوسېدې چې د 4 ناپېژاندو وسلوالو لخوا په کور کې وژل شوي. سرچینې د پیښې لامل کورنۍ دښمنۍ بللې او په دې اړه د زیاتو څېړنو د ترسره کولو خبره کړې. شمالي کوریا ځان د لرې ویشتونکو توغندۍ د ویشتو لپاره چې په تیرو میاشتو کې د ګاونډیو او لویدیځو هیوادونو د اندېښنې لامل شوی و چمتووالی نیسي. پیونګیانګ وایي چې یاد شوې توغندۍ به د اپریل له 12 تر 14 توغولو ته چمتو شي. خو بیا هم د شمالي کوریا ګاونډي او لویدیځ په دې باور دي چې د یاد توغندي توغول په پټه ترسره کیږي او شمالي کوریا هغه د خپل اتومي وړتیاو په موخه ازمایي. دا د دې مهال خبرونه ستاسو له پاملرنې مننه. اوس پام وکړئ د هوا حالاتو ته.